در ست سلام صبح خیر با ما سعید عمر سحار مسئول انسجام فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان همچنان هستند. صحبت ها را ادامه میتیم و سوالات خواهد داشتیم، معلومات میگیریم در رابطه با فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان و فعالیت هایشان. سلام بر شما و صبحتان قشنگ، خیلی خوش آمدین. بسیار تشکر، بخیر باشید. سحار صاحب، پروسه انسجام جریان داره فعلا و یک خالیگاه، یک خلایی که ایجاد شده بود میان خود فدراسیون ورزشی خبرنگاران ورزشی افغانستان و همچنان موضوعات خود خبرنگاران و ورزش افغانستان که میشه یک موضوع چالشی است. ورزش افغانستان که میشه باید به مردم وضاحت داده شود و خبرنگارا همچنان منسجم باشند. چهره هایی که خیلی تاثیرگذار است در خود خانواده ورزشی افغانستان اونا هم به معرفی گرفته شوند و منسجم شوند. در کل در رابطه با پروسه انسجام و هماهنگی نهادهای دولتی که نهادهای ورزشی است که فعلا شما سرش کار میکنین، شما با تازگی فعالیت فکر کنم آغاز کردید، یک معلومات مختصر میگیریم بعد روی اهداف و بعض موارد دیگه خود رفتیم. ډیره مننه باسي صاحب. تاسو ته سلام، سهار مو بخیر او ټولو لیدونکو ته هغوی چې موږ د ملي ټلویزیون له پردې ګوري. په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ د لوبو لوبسار چې په نړیوالو لوبو کې لوبساري کوله د ښاغلي بسم الله جان شینواري د مړینې په تړاو غواړم د هغه کورنۍ ته، دوستانو ته، د افغانستان کرکټ بورډ، د کرکټ لوبغاړو او ټولو مینوالو ته یې د زړه له تله د تسلیت مراتب وړاندې کړم. خدای تعالی دې شینواري صاحب وبخي. واقعا یوه ستره خلا ده او ځای به یې تر ډېره پورې خالي وي. عباسي صاحب، راځم ستاسې د پوښتنې ځواب ته. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون چې د تیر حکومت پر مهال په 2014 کال کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، د هغه وخت له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر شو او دوی په عین وخت کې د ورزشي خبریالانو له نړیوال فدراسیون یا AIPS سره هم رسمیت ترلاسه کړه. د نړیوال فدراسیون د اصولو له مخې باید هر 4 کاله وروسته نوې رهبري وټاکل شي د انتخاباتو له لارې. دوی 2 ځله انتخابات ترسره کړه او هماغه پخوانۍ یا زړه رهبري تکرار شو. وروستي ځل انتخابات د 2020 کال په نومبر کې د کابل ښار په یو هوټل کې ترسره شول او پخوانۍ رهبري تکرار شو او بالاخره دوی څه له سیاسي تحولاتو مخکې او څه هم وروسته د دغه فدراسیون رهبري له هېواده ووته. په هغه وخت کې هم د افغانستان د یو شمېر ورزشي خبریالانو له لوري د دوی پر فعالیتونو ځینې نیوکې موجودې وې چې دغه فدراسیون یې تر څو محدودو کسانو پورې منحصر کړی دی، فعالیتونه یې تر څو محدودو کسانو منحصر دي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په برخه کې چې دوی باید کار کړی وی هغه کار یې نه دی کړی. له نړیوالو نهادونو سره یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو اړیکې په هغه ډول چې په کار وي تنظیم کړي تنظیم یې نه شوی کړلی. نو موږ منتظر وو د 2024 کال تر نومبر میاشتې پورې چې د دوی هغه قانوني موده چې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي وو هغه پای ته ورسیږي. له هغې وروسته مو له نړیوال فدراسیون سره تماسونه ونیول. د دوی خبره دا وه موږ ته چې موږ هم غواړو چې دغه فدراسیون یو ځل بیا په افغانستان کې فعاله شي، خو رهبري باید د انتخاباتو له لارې وټاکل شي او تاسې له پخوانۍ رهبرۍ سره تماس ونیسئ. موږ څو محدود کسان په لومړیو ورځو کې سره منسجم شو، له پخوانۍ رهبرۍ سره مو تماس ونیو. د دوی ځواب متاسفانه منفي و، په داسې حال کې چې دوی له افغانستانه د باندې دي، په داسې حال کې چې دوی د افغانستان له اوسنیو ورزشي خبریالانو سره، د افغانستان له اوسني حکومت سره، په افغانستان کې له ورزشي نهادونو سره د دوی تماس نه و. ولې متاسفانه په نړیوالو برنامو کې، په نړیوالو غونډو کې، د AIPS په کانګریسونو کې د افغانستان په استازولۍ ګډون کوو او د افغانستان د ورزش او ورزشي خبریالۍ په اړه متاسفانه چې ډېر بد تبلیغ کوو. نو دغه کار موږ ته لا هم انرژي راکړه. په افغانستان کې مو په ټولو ورزشي خبریالانو غږ وکړ چې راځئ سره منسجم شو، یو موټی شو، یو غږ شو او دغه فدراسیون چې پخوا دلته فعال و اوس غیر فعال دی او هغه د جواز موده هم پوره شوې، دا په افغانستان کې له سره فعال کړو. هماغسې مو وکړه د افغانستان له ټولو ولایتونو له ټولو رسنیو مو یو او الا دوه ورزشي خبریالان سره راواخیستل، یو ځای مو کړه، خپل منځي ناستې مو وکړې. له هغې وروسته مو د افغانستان له اوسني حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره دغه موضوع شریکه کړه او کور ودان زموږ یې هر اړخیز ملاتړ وکړ. له هغې وروسته مو له ورزشي ادارو سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د بدني روزنې ورزش ریاست، همدارنګه د فوټبال فدراسیون، د افغانستان له کرکټ بورډ سره مو تماس ونیو.
ټولو نهادونو ښکېل وړخونو حتی امنیتي ادارو زموږ د کارونو ستاینه وکړه، ملاتړ یې وښوده. او تېره چهارشنبه د جولای 2 چې د ورزشي خبریالانو نړیواله ورځ وه، خوشبختانه په لومړي ځل موږ تقریبا په 12 ولایتونو کې دغه ورځ په بېلابېلو مراسمو سره ونمانځله. خیلی خوب. سهار صاحب، از اهداف کلیدی و مهم خود فدراسیون برای ما بگوین که روی کدام هدف شما مسیر میتین امی کارهایتان را حرکت میکنین؟ تر ټولو مهم هدف د فدراسیون د شتون دا دی چې په افغانستان کې ټول ورزشي خبریالان، خواره واره ویشلي ورزشي خبریالان چې شپه او ورځ د افغانستان د ورزش د بهبود دپاره یوه کړې، په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې، په سړو تودو کې دوی د افغانستان د ورزش دپاره څوک د کرکټ په برخه کې مصروفه دي، څوک په فوټبال کې، څوک په فوټسال کې، څوک په بزکشۍ کې، څوک په نیزه بازۍ کې، څوک په والیبال او نورو چارو کې، څوک په رزمي لوبو کې بوخت دي او د خپلې علاقې له مخې غواړي د دغه ورزش د یادو ورزشونو لپاره کار وکړي، رسانه‌یي کړي، تر خلکو یې ورسوي. دغه خبریالانو منسجم کېدل، د دغو خبریالانو تر یو چتر لاندې راټولېدل او په یو بنسټ کې د دوی ځای پر ځای کول چې یو منظمه رهبري هم ولري، یو هدف یې دا دی. بل هدف دا دی چې دغو خبریالانو ته په بېلابېلو برخو کې د ظرفیت لوړونې برنامې باید برابرې شي. ځکه په دې وروستیو کې تاسو متوجه یاستئ چې د افغانستان ورزش ورځ په ورځ د غوړېدا په حال کې دی. نو طبیعي ده کله چې ورزش ډېرېږي، کله چې لوبې ډېرېږي، کله چې سیالۍ ډېرېږي، دلته ورزشي خبریالان ډېرېږي. او دغه ورزشي خبریالانو ته چون تجربې کمې دي، نو د ظرفیت لوړونې برنامې ورته ډېرې اړینې دي چې باید دوی ته د دوی په ظرفیت لوړونه باندې کار وشي او روزنیزې برنامې ورته په نظر کې ونیول شي او پلي شي. د دې ترڅنګ له نړیوالو مشابه نهادونو سره د دوی اړیکې ډېرې مهمې دي چې دوی باید له افغانستانه د باندې هم له ورزشي ادارو سره، ورزشي خبریالانو سره، رسنیو سره منظمې اړیکې ولري او د معلوماتو په تبادله کې ورسره همکاري وکړي. د دې ترڅنګ په نړیوالو لوبو کې، په اولمپیکي سیالیو کې، د فوټبال په نړیوال جام کې، د سیمې په کچه په آسیایي سیالیو کې، حتی د کرکټ په نړیوالو لوبو جامونو کې، په آسیایي لوبو کې باید افغان ورزشي خبریالان ونډه ولري. او دا هغه وخت کېدلی شي کله چې دوی په خپل هیواد کې یو منظم ادرس ولري. نو زموږ موخه او هدف یوازې همدا دی چې خبریالان سره منسجم کړو، په یو ټغر سره راټول کړو، یو منظم ادرس ورته جوړ کړو، پیدا یې کړو، له هغې وروسته بیا نورې چارې ترسره کړو. خیلی خوب. با کدام نهادها و ارگانهای شما تماس داشتین، دیدین زیر نظر کدام ارگان اینا فعالیت دارن خود فدراسیونتان؟ د جمهوری حکومت پر مهال چون سیاسي ګوندونه، ټولنې، اتحادیې او نهادونه ټول له عدلیې وزارت سره ثبت کېدل. اوس نو دغه د رسنیو اړوند کوم برخه چې ده د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یا د خپرونو د څار معینیت تر نظارت لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو موږ رسما د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو او زموږ ټولې کړنې او چارې له هغه ځایه څارل کېږي او موږ ورسره له نږدې اړیکه لرو. خیلی خوب. سهار صاحب، تا حال در این مدت کم چی فعالیت‌ها و دستاوردهایی داشتین؟ وړاندې مې یادونه وکړه دا چې زموږ د کار د پیل ډېرې محدودې ورځې کېږي، یعنې نږدې 2.5 میاشتې به شوي، ولې موږ په ډېر کم وخت کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. د افغانستان له هره ګوټه، له هرې رسنۍ د یوه یا دوه ورزشي خبریالانو یو ځای کول، دوی په یوه ګروپ کې سره منظم کول، د دوی لپاره یو ولایتي نماینده ټاکل، د دې ترڅنګ د دوی د فعالیتونو لپاره، د دوی د پروفایلونو او بیوګرافۍ د ثبت لپاره موږ یو منظم ویبسایټ رامنځته کړ، جوړ مو کړ. او په هغې ویبسایټ کې همدا اوس زموږ همکاران په دې کار کوي چې زموږ د ولایتي استازو، زموږ د خبریالانو پروفایلونه او بیوګرافي په هغې ویبسایټ کې ځای په ځای کړي، اپلوډ کړي، چې دا ویبسایټ موږ تقریبا 2 اونۍ وړاندې لانچ کړ، زموږ له همکارانو سره شریک شوی. د دې ترڅنګ دغه ویبسایټ په ټولو نړیوالو معیارونو سټنډرډونو برابر دی. ټول نشرات چې هلته کېږي هغه په انګلیسي ژبه دي. د فدراسیون اړوند ټول فعالیتونه، د افغانستان د ورزش اړوند ټول فعالیتونه او زموږ د همکارانو لاسته راوړنې هغه په هغه ویبسایټ کې ځای په ځای کېږي.
د دې ترڅنګ د جولای 2 مو نږدې په 12 ولایتونو کې د کابل په ګډون ونمانځله چې دا په لومړي ځل موږ دغه چاره ترسره کړې. د جولای 2 چې د ورزشي خبریالانو نړیواله ورځ ده، له دې وړاندې په دومره لویه کچه نه ونمانځل شوې. درست. سار صاحب، تاییدی نهادهای ورزشی افغانستان همچنان به دست آوردین؟ شما دیدین به اونا؟ بله، د افغانستان د المپیک ملي کمیټې او د ورزش بدني روزنې عمومي ریاست له ښاغلي رئیس سره مو ناسته وکړه، د مولوي صاحب احمد الله وثیق سره. له دوی سره مو چې کله موضوع شریکه کړه، دوی له دې نه و خبر چې له دې وړاندې په افغانستان کې دغسې فدراسیون شتون درلوده که نه. نو کله چې خبر شو، کله چې ورته موږ د فدراسیون اهداف یا هغه خپل اهداف تشریح کړه، وړاندې مو کړه، زموږ د کارونو هر اړخیز ملاتړ یې وکړ او ډاډ یې راکړه چې موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. خیلی خوب. رسما کارهایتان را آغاز کردین یا که یک پروسه انتخابات هم شاید باشه؟ بله، انتخاباتو ته اړتیا ده. د نړیوال فدراسیون یا EAPS د اصولو له مخې باید رهبري د انتخاباتو له لارې وټاکل شي. په انتخاباتو کې هغه څوک ګډون کولی شي چې د فدراسیون رسمي غړیتوب ولري او هغه څوک ځان کاندیدولی شي چې د فدراسیون غړیتوب ولري. نو موږ چون لومړۍ ورځې دي یوه سرتاسري انسجام ته اړتیا ده، موږ هم له حکومت او زیربطو ارګانونو سره په تماس کې یو، انسجام مو هم چنان روان دی. نو په نږدې راتلونکي کې غواړو په کابل کې انتخابات ترسره کړو. انتخابات ته چمتو یو، له ځینو ارګانونو سره په تماس کې یو چې موږ ځینو همکاریو ته اړتیا لرو. کله چې هغه چارې هم ترسره شوي، انشاءالله موږ په کابل کې انتخابات ترسره کوو او د فدراسیون لپاره به نوې رهبري د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. خیلی خوب. از مهمترین چالش‌ها و مشکلات حتما در این مسیر شما هم قدم گذاشتین که شما قد علم کردین، ایستاده شدین و همچنان به خاطر انسجام خود خبرنگاران ورزشی یک تصمیم گرفتین. مشکلات چالش‌ها رو یادداشت دارین. روی کدام مشکلات چالش‌ها اگر رسما کارهایتان را آغاز بکنین، در اولویت کاری شما کدام موضوع خواهد بود؟ له ټولو مهمه دا ده چې موږ د حکومت، د ورزشي ادارو او د ورزشي خبریالانو ترمنځ یو پل اوسو، یو ارتباطي پل. هغه پل چې لا نشته. متاسفانه موږ خبریږو چې په ځینو ولایتونو کې لا هم د ورزشي ادارو مسؤلین له ورزشي خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي. درست. او زموږ لومړنی کار به دا وي چې دغه ستونزې چې اوس شته په ولایتونو کې، په ډېرو کم شمېر ولایتونو کې چې دغه ستونزې شته، دغه موږ حل کړو. د حکومت همدارنګه د ورزشي ادارو د مسؤلینو او د خپلو ورزشي خبریالانو ترمنځ د ارتباط یو پل اوسو. له هغې وروسته به د دوی د ظرفیت لوړونې برخه وي چې موږ د فدراسیون د غړو یا د ورزشي خبریالانو لپاره په کور دننه ځینې روزنیزې برنامې ولرو. هغوی چې مثلا په کرکټ پوهیږي او په فوټبال نه پوهیږي چې څنګه د فوټبال نه یو ګزارش جوړ کړي، څنګه د فوټبال برنامه مخې ته یوسي، څنګه د فوټسال برنامه مخې ته یوسي، څنګه د رزمي لوبو ګزارشونه او ریپورټونه جوړ کړي، څنګه په نړیوالو لوبو کې دوی څنګه ګډون وکړي، د هغه ځای څنګه ریپورټ وکړي. په مسلکي لحاظ به دوی ته روزنیزې برنامې ترتیب کیږي او دوی ته به زده کړه ورکول کیږي. او له هغې وروسته بیا نو بعدی پروګرامونه دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې انشاءالله او رو در برنامه‌های آینده خواهد شنیدیم که رسما فعالیت‌ها رو به خیر آغاز بکنین و امیدوار هستم روزهای خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین، بتوانین که همین مسیر خدمتگزاری رو گرفتین به وجه حسنش انجام بدین. عزیزای ما که خواهانی هستن که در می لیست شما اضافه شون، نامشان خبرنگارانی که هستن در زمین ورزشی اونا فعالیت دارن، اونا چگونه بتوانند با شما تماس بگیرن که حداقلش بتوانند در قسمت خود پروسه انسجام اونا هم سهیم باشن؟ موږ له لومړیو ورځو د خپلو سوشل میډیا اکاونټونو له لارې دغه چارې مخې ته وړلې. هلته مو دوستانو ته ویل چې موږ سره رابطې وکړئ یا مو خپل د ټلیفون شمېرې اعلانولې. اوس موږ رسمي ویب سایټ لرو. زموږ د ویب سایټ لینک یا البته نوم که ستاسو اجازه وي چې زه له دوستانو سره شریک کړم، چې هلته زموږ رسمي ایمیل هم شته دی، زموږ د ټلیفون شمېره هم شته ده، دوی کولی شي موږ سره رابطه وکړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون ادرس دی asjfmedia.com، یعنی د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون میډیا ویب پاڼه. نو له دې لارې کولی شي. تر څنګ موږ په هر ولایت کې یو نماینده لرو. دوی که هلته له خپلو ولایتي همکارانو سره خبرې وکړي، له هغې لارې کیدلی شي دوی زموږ د دغه ډلې یا ګروپ غړي شي،
او موږ په نږدې راتلونکي کې دوی دپاره د عضویت د کارتونو د ویش لړۍ هم پیل کړو چې دوی بیا د هغې کارت په واسطه کولی شي هم په انتخاباتي پروسه کې برخه واخلي، هم کولی شي د افغانستان په داخل کې په ټولو ورزشي لوبو کې من حیث د ورزشي خبریال ګډون وکړي، هم په روزنیزو برنامو کې کولی شي دوی ګډون وکړي، او هم چې موږ ورته زمینه برابر کړو او انشاءالله چې برابروي هم افغانستان از باندې په ورزشی لوبو کې ګډون کولی شي. خیلی خوب. تا حالا هم ارتباط با AIPS گرفتین یا در جستجویش هستین که با نهادهای بین المللی هم ارتباط بگیرین؟ بله، ما په لومړیو خبرو کې یادونه وکړه. موږ وړاندې له دې چې اقدام ترسره کړو او د افغانستان په داخل کې خبریالان سره منسجم کړو، د نړیوال فدراسیون یا AIPS سره متماسون یو. له دوی سره متاسفانه پخوانۍ رهبري په رسمیاتو کې ده. اوس هم پخوانۍ رهبري د دوی په رسمي جلسو کې، غونډو کې، کانګریسونو کې برخه اخلي، او د دوی دلیل دا دی چې په افغانستان کې بل رسمي ادرس تر اوسه فعال نه دی. موږ مجبور یو له دوی سره تماس ونیسو. در دوی خبره وه. نو بیا له دوی غوښتنه دا وه چې تاسو په افغانستان کې منسجم شئ، د افغانستان له اوسني حکومت څخه جواز ترلاسه کړئ، ټاکنې ترسره کړئ، نوې رهبري وټاکئ. موږ سره هم له خپل ادرسه او هم د حکومت له رسمي چینلونو یعنی نتیجه بخش است. بله 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 بله. دقیقاً. انشالله موفق باشین. تشکر. کامری تلویزیون ملی افغانستان رسانه خودتان در خدمتتان است. پیام گفتنی داشته باشین. ډېره مننه عباسي صاحب. یو ځل بیا د افغانستان ټولو ورزشي خبریالانو ته د جولای 2 د ورزشي خبریالانو نړیوالې ورځې مبارکي وایم. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون غیږ همیشه ستاسو لپاره خلاصه ده. کولی شئ له بېلابېلو ادرسونو له موږ سره په تماس کې شئ. هغوی چې شپه ورځ د افغانستان د ورزش د بهبود لپاره کار کوي، موږ یې د هڅو قدردانی کوو. خدای مو راوله. خیلی سپاسگزار هستم جناب سعید عمر سحار، مسئول انسجام فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان که در رابطه با تصاویرها فعالیتاتان صحبت داشتین. تشکر از حضورتان. موفق باشین. روز خوش داشته باشین. بخیر باشین.